هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. زما خوگو عزتونو اللہ تعالیٰ په قرآن مجید کے فرمائی چې مسلمانو هغه خلکو چې دی الله او دی رسول خبره تاسو منلی دا تاسو تقوا اختیار کړئ او تاسو د نیکو خلکو سره صحبت اختیار کړئ، ملګرتیا وکړئ. ګورئ مونږ تاسو بار بار بیانونه کې وایو چې دنیا امتحانګاه ده، په دې کې الله تعالی د انسان امتحان اخلي. کوم یو انسان دی الله خبره مني، کوم یو انسان دی الله خبره نه مني. بل ځای کې الله تعالی فرمایي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. د الله تعالی ژوند و مرګ، د زندگی، قبر، بیا بعثت را جګیدل دي پر پیدا کړی دي چې الله تعالی دې تاسو امتحان واخلي چې تاسو څوک ښه عمل کوئ. ګورئ د مونږ تاسو چې سره جمع شوي یو یا لرې لرې ځای نه خلک را روان دي د جلسې دپاره، خپلو فضلا دپاره، مشایخ کرامو دپاره، بیا د شمس المشایخ خلیفہ صاحب دامت برکاتهم العالیہ د دیدار د صحبت لپاره. د ټولو خلکو مقصد دا دی چې مونږ الله څنګه راضي کو، مونږ په دنیا کې څنګه کامیاب شو، زمونږ نه الله څنګه راضي شي، مونږ د جنت څنګه مستحق شو. د ټولو مقصد دا دی. دلته چې اوس مونږ تاسو جمع شوي یو، نو څوک روپۍ راکوي، نو دلته څه کاروبار کیږي، نو دلته څوک انعامات راکوي، نو څوک شاباشي راکوي، بلکې دې دپاره را جمع شوي یو چې مونږ الله څنګه راضي کو. په دې خبرو باندې مونږ تاسو ځان پوه کو چې الله رضا څنګه ده. الله تعالی په دې آیات کې مونږ تاسو ته مختصر وښودل چې د تاسو سر په خلاص شي، تقوا اختیار کا، انکو خلکو سره کېنه، بس کامیاب شوي. زه هم درنه راضي یم. په دنیا کې به ښه زندګي درکړه، د سکون او د آرام والا. په آخرت کې به د جګو سترګو باندې ګرځېږي، جنت ته به داخل شي، د رسول الله د انبیاء کرامو سره به د ملاقات کېږي. تقوا چاته ویل کېږي؟ تیره جمعه مونږ تاسو دا بیان وکړو چې د انسان جسم امانت دی، د انسان وخت امانت دی، د انسان مال امانت دی. دا امانت پوره کول یعنی په هغې طریقې سره استعمالول چې الله پې راضي کېږي، په هغې طریقې سره استعمالول چې کوم الله حکم کړی دی ته تقوا وایي. علماء کرام فرمائی تقوا اصل مانا دا بچ کېدل
چې انسان د ګناه نه بچي. ګوري عبادت کول دومره ګران کار نه دی. انسان به ډېر نفلونه وکړي، ډېر تلاوتونه وکړي، خو لیکن د ګناه نه بچ کېدل دا ګران کار دی. الله تعالی خپل دوست خپل ولی هغې ته نه دی ویلي چې دومره نفلونه کوي، دومره تلاوتونه، دومره ذکرونه کوي. ان اولیاؤه الا المتقون. زما دوستان دی الله دوستان هغه دی چې د ګناه نه ځان بچ کوي. دې ګناه نه د بچ کېدلو طریقه څنګه ده؟ دې پر علماء کرامو مشایخ کرامو مختلفې طریقې جوړې کړې دي. ځینې طریقې د زده کولو دي، ځینې طریقې د عمل کولو دي. د زمونږ تاسو د مدرسه کې الحمدلله 200 نه زیات کسان فضلان کېږي. دا ته علم ظاهر ویل کېږي چې زده کړه وکړه، چې شیان دوی زده کړل، په یوې لارې باندې لاړل، چې شیان یې ولیدل. دې نه وروسته دویمه مرتبه د عمل ده. په دې عمل باندې راتګ د مشایخ کرامو صوفیای کرامو دی چې تصوف ورته وایي. اصل تقوا د پاره آسانه لار دا ده چې د یو شیخ په لاس باندې بیعت وکړي او تصوف او سلوک په لاره باندې روان شي. نن به مونږ تاسو په دې باندې ځان پوه کوو. اکثر خلک دا سوال کوي چې تصوف او سلوک د بیعت د لاسنیوي د شیخ سره د تعلق څه فائدې دي؟ ما قرآن پاک زده دی، زه په خپله تلاوت کولی شم. ما ذکر او اذکار زده دی، په خپله زه ذکر کولی شم، په خپله باندې ذکر ته به کښېنم. اوس د یوې جلسې نه روان و، یو شیخ و، زمونږ د حضرت مبارک صاحب سره دامت برکاتهم العالیه سره بیعت کړی دی. د ما نه پوښتنه وکړه چې په ما باندې ټول ذکرونه بند کړل، یو استغفار یو مرکبه راته خلاص کړل. گویا کې د ده مقصد دا و چې دا خو زما په بیعت کې ناکامي راغله. مخکې به ما عبادت زیات کوو، ذکر به ما زیات کوو. اوس د بیعت وجې نه زما ذکر هم کم شو، زما عبادت هم کم شو. دا گویا کې یوه وسوسه ده، زمونږ تاسو ذهن کې هم راځي. ګورئ انسان نن سبا مثالونو باندې ښه پوهېږي. زمونږ تاسو د مشاهدې د عمل مثال به ځان پوه کړو، بیا به په دې پوه شو. د انسان یو ظاهر دی، دا جسم دی، لاسونه دي، خپې دي، سترګې دي، غوږونه دي. یو د انسان باطن دی چې هغې ته روح ویلی کېږي. زمونږه دا جسم ظاهري دا مکان دی، یو ځای دی. زمونږ روح دا مکین دی. زمونږ تاسو دا جماعت مکان دی، ځای دی. مونږ تاسو مکین یو کې ناست یو. اصل جماعت مقصد دا دی چې دا مکین راشي، د خلق راشي، عبادت کې وکړي. دې وجې نه دا ظاهري جسم نقلي انسان دی. د انسان روح د اصلي انسان دی. د انسان جسم خو به پناه شي د څه وخته پورې، خو لیکن د انسان روح دا مړ کېږي هم نه، پناه کېږي هم نه. انسان لکه څنګه ظاهر و باطن چې سره جوړ شي، دې ته انسان ویلی کېږي. که سره جدا شي، یوه ته دنچا لاش ویلی کېږي، بل ته صرف روح ویلی کېږي. چې دا دواړه سره جمع شي، دې ته انسان وایي. د دواړو دپاره خپل ضروریات او لوازم د ګورې د خبرې چې کېږي چې ځان په پوی کو، چې د مونږ تصوف کوو، تصوف ګړنګوو، بیعت وکړه، بیعت فلاني شیخ صاحب سره وکړه، دا شی وکړه، مراقبه وکړه. د دې مقصد څه دی؟ دې ځان پوی کو. زمونږ تاسو ظاهري جسم خوراک غواړي،
چې کله انسان خوراک کوي د جسم به ښه وي مضبوط به وي چې څومره ښه خوراک کوي دومره به ښه جسم په طاقت او مضبوط به وي که انسان څو ورځې خوراک پرېږدي نه خوراک کوي نه څښاک کوي د جسم کې به کمزوري راشي دی به ورځ په ورځ کمزوری کېږي حتی چې د جګېدلو هم نه وي همدارنګې باطن دپاره هم خپل خوراک دی ظاهري خوراکو خو مشک نشته دی اوس به چا روټۍ خوړلې وي راغلی به وي او به څکلې وي راغلی به وي په دې کې خو مشک نشته دی هر یو خوراک هم کوو هر یو څښاک هم کوو همدارنګې زمونږ او تاسو په ذهن په خلاص شي په پوه شو چې د باطن هم داسې خوراک دی که باطن ته ته خوراک ورکړې مضبوط به وي قوي به وي شیطان به وسوسې نشي در اچولی که د باطن خوراک پرېږدي باطن ته خوراک نه کې ور دا څنګه ظاهر چې کمزوری کېږي تا باطن هم کمزوری کېږي دویم چې مونږ او تاسو وګورو ظاهري جسم هم بیماریږي مختلف بیماری دي او مختلف علامات دي بلډ پریشر بیماری دا خپل علامات دي شوګر بیماری دا خپل علامات دي زړه بیماری دا خپل علامات دي په دې کې زمونږ او تاسو شک نشته دی هر یو انسان څه نه څه بیمار خو به وي یا به په وجود کې درد وي یا به بیمار وي تبه وي څنګه به وي همدارنګې باطن هم بیماریږي د باطن د بیماری د پر خپل علامات کله به په سړی کې تکبر وي په ټولو نه به ځان جنتي ورته ښکاري چې د جنت خو تا ګټلی دی په دې ټولو کې ښه سړی خو ته یې په دې ټولو کې سخي سړی ته یې په دې ټولو کې عالم خو ته یې علم خو تا زده کړی دی په دې ټولو کې طالب حدیثو ته ناست سړی خو ته یې حاجی خو ته یې تکبر راشي دا باطنی بیماری ده کله په انسان کې بیماری د حسد ول راشي الله تعالی چاته نعمت ورکړی وي دی وایي چې دا نعمت د ده نه لرې شي ما ته راکړی شي یا نه راکړی شي یا ما ته راکړی شي کله په انسان کې بغض راځي دا ټولې باطنی بیماری دي دې باطنی بیماری خپل خپل علامات او دغه ظاهر دي ځکه قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ما دې په انسان په باطن کې د نیکو کارونو ماده هم یې ښی دی بنیاد د ګناهونو کولو هم ما بنیاد یې ښی دی دواړه متضاد شیان ما یې ښي دي خو الله تعالی پسې په لپسې اووه قسمونه خوري قسم مې دی په اسمانونو باندې قسم مې دی په ځمکو باندې په غرونو باندې په دې شي باندې په دې شي باندې الله تعالی ته د قسم ضرورت نشته دی خو یو لوی ذات چې په یوې خبرې باندې قسم وخوري دې عظمت ته اشاره ده قد افلح من تزکاها وقد خاب من دساها چا چې تزکیه باطن بیماری پاک کړه ګورې باطن بیماری شته دی د انسان دی فلاح وال دی داسې کامیابی وال دی چې هغه نه وروسته ناکامي نشته دی دی الله تعالی داسې محبوب داسې به پې ګران وي داسې ورنږدې به وي چې هغه نه وروسته لرې والی نشته دی داسې سعادت به وي چې هغه نه وروسته بدبختي نشته دی خو الله تعالی وایي چې نه مراد دی په پښتو لنډو الفاظو کې تباه دی هغه سړی چې هغې د خپل باطن پاک نه کو بیا د باطن بیماری هم شته دی ظاهري جسم چې بیمار شي مونږ تاسو ټول بې آرامه وو که په سترګو به مې درد وي ټول جسم بې آرام که په لاسونو مې درد وي ټول جسم بې آرام چې هر یو جز مې بې درد وي بې آرامه وو
خو مونږ او تاسو کینو نه، مونږ او تاسو په طلب پسې وځو چې ډاکټرانو ښه ډاکټر ماهر ډاکټر کوم دی چې ماهر ډاکټر باندې زه علاج وکړو. آلته ورځو هم نمبر هم اخلو، پیسو هم ورکوو، انتظار هم کوو، ډاکټر ته چې ورشو د ډاکټر شکریه هم ادا کوو، که ټسټونه راته ولیکل اکسرې هم کوو، چې بیماری راته وښیي خوشحال هم و، شکریه هم ادا کوو، دوایي هم خورو. په دې کې خو زمونږ شک نشته دی. هر یو انسان به ډاکټر ته تللی وي او دا محنت به کړی وي چې داسې پوه شو چې باطن مې بیمار دی، ما کې تکبر دی، بغض دی، یا زه شهرت غواړم یا زه مرتبه غواړم. دته هم پکار دی چې دی د باطني ډاکټر پسې وګرځېږي. د ظاهري بیماری دپاره خو ته بې ارامه یې چې څنګه زه علاج وکړم، داسې د باطني بیماری د علاج دپاره هم لګیا شه. اتانه پیس نه غواړي، اتانه وخت نه غواړي، هلته چې ورشي بیعت وکړه د تا علاج به شروع شي. خو نن سبا زمونږه خبره ډېره الټا ده، ځان په پوی کو. دنیا کارونو ته مونږه مقصد وایو، دین کارونو ته مونږه هسې ضرورت پوره کول وایو. ډېر خلک به دلته داسې راغلي وي چې زر به لمونځ وکړه بیا به کار کوو، زه به دکان چلوم خو د دین کار به زر راوکړم بیا به دکان ته راځه، یا پلانی کاروبار دی هغې ته زه ځان پر، یعنی دنیا مونږه مقصد ګرځولی دی او دین مونږه ضرورت ګرځولی، حالانکه مقصد دین دی او دنیا صرف ضرورت دی چې تا د ظاهري جسم څه لحاظ وساته شي. ظاهري بیماری دپاره مونږه ګرځېږو په اسپتالونو باندې، که هلته مداخل کې شپې هم ورته کوو، خو د شیخ سره چې بیعت وکړو په شیخ باندې غټه وروایه چې ما هم د تا سره بیعت دی، که زه خو ښه سړی تا سره ما بیعت کړی دی. که شیخ څه وظایف ور وښیي بیا وایي چې دا وظایف خو ډېر ګران کار دی. یا الله تعالی په فراست و کشف سره الله تعالی د مرید حالات ورته ظاهر کړي، ورته وښیي چې دا ګناه پرېږده، دی خفه شي چې الزامات هم لګوي، د پیرانو د ملایانو بل کار نشته د الزامات لګوي. ته چې ډاکټر ته ورځې بیماری درته وښودله خوشحاله یې چې علاج به وکړه، تا ته چې شیخ بیماری وښودله خوشحاله شه چې دا ما کې بیماری ده، دې علاج به وکړه. که په بیعت کې یا وظیفې کې مونږ ته لږ ټیم راکړی شي، ماسپښین یې در سره وکړه، مازدیګر مونږ ټول وایو چې مونږ سره خو ټیم نشته دی، زه دومره انتظار نشه کولی، او ډاکټر ته د سهار نه تر ماښامه پوره لګیا و، پیسې هم پسې ورکوو. بیا مقصد دا دی چې ظاهري بیماری هم منو، ظاهري ډاکټران هم منو، همدارنګې باطني بیماری او باطني ډاکټران دي. مونږ تاسو ډاکټر ته ورشو، د بازارونه چې د دې ځای نه روان شي دواخانې شروع شي تر اخره پورې، مونږ تاسو یو ډاکټر لیدلی دی چې ټولو دوایي راته ولیکي چې د پلانۍ کمپنۍ والا، پلانۍ فارمولې والا، پلانۍ والا، دا ټول را یو ځای کا، بیا ورته کښېنه په یوه ځای وخوره. که یو ډاکټر داسې کار وکړو دا ټول ډاکټران به د پنسۍ حکم په وکړي چې دا د انسانانو قاتل دی. همدارنګې د باطن ډاکټر ته مشایخ کرام وایي، صوفیای کرام یې زمونږ اصطلاح کې پیر ورته وایي. دا تا ته که دا ټول ذکرونه درکړي، ذکرونه خو د قرآن پاک هم ذکر دی، احادیثو کتابونه ټول د ذکر الله نه ډک دي، اوس تا هم دا ته ټول درته راواخلي، تا ته ټول درکړي، داسې کولی شي. خو چې کوم د تا د بیمارۍ سره مناسب دوایي وي هغه درته ولیکي، چې کوم د تا بیماری ورځ په ورځ صحیح کېږي درد زیاتوي او کموي. همدارنګې صوفیای کرام تا ته ټول اسکار نه درکوي په یو ځای باندې، ټول اسکار دي، بهترین دي، هر یو اثر دی. خو که په یو ځای باندې د دنیا دوایي وخوري بله بلا به انسان نه جوړه شي.
همدارنګې صوفیای کرام چې مرید ته وایي چې مراقبه کوه، مراقبې ته ډېر وخت ورکوه، ځکه اوس د تا علاج دا دی تا بنیاد چې راپاک نشي نور نه راپاکېږي. ګورې د انسان صدر مقام، مرکزی مقام دا د انسان زړه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسان په وجود کې جسم کې یوه د غوښې وړو کې ټوکړه ده، که هغه ټوکړه صحیح شوه بدن به هم صحیح شي، که هغه خرابه شوه بدن به هم خراب وي. بیا وایي خبردار هغه د انسان زړه دی چې تر څو پورې مراقبې کې د انسان زړه پاک نه وي د نور د عمل د جوارحو پاکېږي نه. اصل ذکر دا د زړه والته وایي. مونږ تاسو چې څوک یادېږي په زړه کې مې ډېر یادېږي، ما په زړه کې ډېر اوسېږي، داسې نه وایي چې په ژبه مې ډېر یادېږي، په غوږونو مې ډېر یادېږي، په سترګو باندې ما ډېر یادېږي، بلکې دا وایي چې په زړه کې مې ډېر راځي یادېږي. د ژبه ترجمانه ده، لاسونه ترجمان دي، سترګې ترجمان دي، غوږونه ترجمان دي. یا په یو مثال سره پوه شو، یو کوی ته ګندګي ور وغورځېدله، که د کوی کې د ګندګي پرته وي د هغې ټولې دنیا اوبه ور واچوي، بیا ورنه راوابسي، خو د ګندګي کې پرته ده د کوی نه پاکېږي. د کوی د اسانۍ پاکي طریقه دا ده چې د مرداره راوباسه، بیا د دې نه وروسته څو بلټې راوباسه، بیا به پاک شي. زمونږ مشایخ کرام چې ډېر اسکار په یو ځای نه درکوي، تا ته دا وایي چې د زړه نه د ګندګي راوباسه، د کومه د ګناهونو والا مرداره ده، دا تور تور دغونه پې لګېدلې دي، د سختوالی راغلی دی، د مضبوطوالی راغلی دی، دا نرم کا، بیا د دې نه وروسته ته نور عمل شروع کا. دې وجې نه که څوک دا اعتراض کوي چې په ما باندې خو نور ذکرونه بند کړل، ګورې مشایخ کرام داسې دي لکه ډاکټران د ظاهر والا، تا ته ټولې دوایي نه لیکي، تا د بیمارۍ سره مناسب دوایي درته کوي، دوی هم دا دی. بیا مونږ تاسو چې ډېر بیمار وو، په یو دوه ورځې کې مو علاج نه کیږي، یا سخت بیمار وو، بیا مو په هسپتالونو کې داخلوي، بیا په هسپتالونو کې ډرپونه راته ولګېږي، یوه بیماري بله بیمارۍ دوایي په خپل لاسونو راکوي. همدارنګې صوفیای کرامو ته چې مریدان ورشي، دې مریدانو دې پر هسپتالونه جوړ کړي دي چې دې هسپتالونو ته خانقاه ویل کېږي. په دې خانقاهو کې ځان داخل کا، څو ورځې په خانقاه کې تېرې کا، بیا به مشایخ کرام تا ته به د انجکشن د توجه وله لګوي، بیا به د تا په دې باندې کار روان کی. مخکې زمانه کې زمونږ اکابرینو لکه څنګه د علم ظاهر مدارس وو، په دې کې طلبا داخلي اخلي، همدارنګې د خانقاه والحمدلله زمونږ خانقاه هم شته دی، مدرسه هم شته دی، په دې کې به باقاعده داخله اخسته، چا به چلا لګوله، چا به 3 ورځې لګولې، چا به هفته لګوله. او نن سبا زمونږ سره ټیم نشته دی، باید داسې بولو، باید وظیفه د واخستله، داسې دی لکه یو شی د واخستو بس پېځه، بلکې د دې خپل آداب و شرایط وخت په وخت به راځي د مشایخ کرامو سره، دې سره به صحبت و ملاقات کوي. لکه څنګه د ډاکټرانو دوایي ده، داسې د علم د هغې تصوف د پر ذکر الله دا دوایي ده. اوس مونږ تاسو چې سر په دې باندې خلاص شي چې علم زاد، مونږ تاسو ظاهري جسم کوم ضرورت دي، همدارنګې د باطني جسم هم ضرورت دي. ظاهري جسم مونږ تاسو ویل چې د انسان نقلي انسان دی، او زمونږ تاسو روح اصلي انسان دی. مونږ اصلي انسان باندې مهنت پرېښی دی، مونږ ټول همیشه مهنت په ظاهري جسم باندې دی. ما ته خوراک څنګه راورسېږي، زه ښه خوراک څنګه وکړم، زما لباس څنګه وي، زما جایداد څنګه وي، زما سوارلۍ څنګه وي، ما ته به پیسې څنګه راشي،
زب شهرت څنګه مندکا حالانکه اصل مقصد دا دی چې په باطن باندې مهنت وشي. دې وجنه مقصد دا دی الله تعالی فرمایا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے مسلمانو تقوا اختیار کړئ وکونوا مع الصادقین. دویم سوال په ذهن کې دا راځي چې مونږ او تاسو په خپل دا ذکر ولې نه کوو. دا لاند جواب دی چې څوک بیمار شي په خپل ولې دوايي نه راخلي، په خپل ځان ته خپل ټیسټونه ولې نه کوي، په خپل ځان ته په خپل ایکس ری ولې نه کوي، خامخا به ته ډاکټر ته ځي. همدارنګه علم باطن داسې دی، دوايي خوشته دي خو یا به په بدعاتو کې لګیا شي یا به په شرکیاتو کې لګیا شي. ته خو بزان ته بزرګ وایې خو لګیا به په شرک کې وي، ته بزان ته غټ صوفي وایې خو لګیا به په بدعاتو کې وي. دې وجه نه د صوفیای کرامو سره چې د لارې لیدلې دغه سره مونږ تاسو ناستو کې نه څه شای زده کو. یا مونږ تاسو صحابت علماء کرام فرمایي چې صحابت مؤثر دي. زمونږ حضرت صاحب مبارک دامت برکاتهم العالیه هغه وایي چې په صحابت باندې کوم کار کیږي په کالونو په ذکر باندې دغه څه ذکر کول دومره کار نه کیږي. دې دلیل زمونږ تاسو الله تعالی صحابه کرامو ته اصحاب ویل. دي صحابه کرامو ډېر صفاتونه دي خو الله تعالی یو نام هم نه کو ورته یې بلکې دې ته نام یې خو کو صحابي چې رسول الله سره صحابت کړی وي. دا مونږ تاسو ته سبق راخی چې ګوري د صحابت مؤثر دی، د په صحاباو کې چې څومره کمال راغلی د صحبت وجنه راغلی دی. کله ټولو دنیا او اب کتب او ابدال اولیاء کرام بزرگان مشایخ کرام مفسرین محدثین دا ټول را جمع شي دیو ادنا صحابي تام نه رسیږي، مرتبه ته نه رسیږي. ولی ځکه چې صحبت کړه او ملاقات کړه د رسول الله سره. داسې کومګو تاسو د خپل مشایخ کرامو سره صحبت وکړو دې سره الله کینو دې نه څه شي دا کو زمونږ تاسو به هغه اثر وي د هغه خلکو نه به زیات اثر وي چې صحبت کم وي. بل مونږ تاسو مخکې درته چې مثالونو باندې پوهیږو. زمونږ تاسو چې باغ ولګو په دې باغ کې چمن وي او مختلفې ونې وي خو د کوم باغ د پر عملي وي د تربیت والی وي. دغه باغ میوه عمده هم وي خواږه هم وي په لیدلو کې هم ښایسته ښکاري چې د کوم شاخونه دی یوه طرف ته وتلي دي. دا برکت کې بالکل سیده به وي او په یوه نقشې باندې به وي. خو لیکن د کوم باغ چې ملی نه وي میوه کمزوري وي یا بالکل میوه نه وي او شاخونه یو په بل باندې تیر وي او بد شکله ښکاري لکه زمونږ تاسو د کې کړی دي. علماء کرام فرمایي چې همدارنګې چې چا د پر شیخ وي د سترګې عمل به برابر وي، غوږونو والا ژبې والا لاسونو والا ټول اندامونو والا په لیدلو کې به هم ښایسته وي. هر یو سړی به دا غواړي چې زه ورسره ناست وای ما خبره ورسره کړې وای. او په باطن کې به هم خوند وي. د قیامت په ورځ باندې د اعمالو وزن به هم وي خو د چا شیخ نه وي. علماء کرام فرمایي چې د چا شیخ نه وي دغه شیخ شیطان دی. بیا شاخونه یو په بل باندې تیر وي، کله بدعات وي کله شرکیات وي. سترګې په قابو کې نه وي، غوږونه په قابو کې نه وي، ژبه په قابو کې نه وي. یو علماء کرام بل مثال ورکوي. ګوري د عوام د پر مثال ښه اسانه پوهیږي. د قرآن پاک کې په صحابت باندې بشمار آیاتونه دي، په تقوا باندې بشمار آیاتونه دي. خو مونږ تاسو په خپل پښتو کې سره پوه شو. د ریل ګاډي به مونږ تاسو لیدلې وي یو انجن وي مختلفې ډابې وي، 60 ډابې 30 ډابې 100 ډابې پس روانې وي. خو د انجن چې کوم ځای ته ځي
دا ټولې ډبې په سر روان وي هغه ځای ته ځان رسوي. که دې ډبې کې یوه ډبه ووایي چې زه نه ورسره زه پاتې شي په هغه ځای به پاتې وي. علما کرام فرمایي چې مشایخ کرام د تاسو د باطن انجن دی، که په دې انجن پر د خپل باطن ولګوو، بیات ورسره وکړو، لاس ته پر ونیو، بیا به چې کوم ځای ته مشایخ کرام ځي هغه ځای ته به تا ورسوي. مثلا زمونږ حضرت صاحب دامت برکاتهم العالیه دې خپل انجن لګولی دی، خپل بیات خپل شیخ سره حتی کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انجن ته ورسیږي هغې چې کوم ملاقات اعلی سره وي تا به هم هغه ځای ته ورسوي. یا مونږ تاسو دغه ټرانسفارمر ګورو، ډایرکټ مونږ تاسو ځان ته بجلی نشو راکاش کولی، ځکه د بجلی دومره سخته ده چې د دې سختوالي د وجې نه ډایرکټ د لیټونه هم سوځوي، پانکي هم سوځوي، هر شی در سوځوي. خو دې ته به ټرانسفارمر ولګوي، د ټرانسفارمر به یخه کې په خپل مقدار باندې په اعتدال باندې به راولي، بیا به هغې نه وروسته د خلکو ته استعمال قابله کړي. علما کرام مشایخ کرام هم داسې دي چې کوم انوارات اعلی دی طرف نه راځي، کوم فیوزات اعلی دی طرف نه راځي، په انسان کې دومره طاقت نشته دی چا برداشت کی، بلکې مشایخ کرام ورته یخ کی په اعتدال راولي، بیا د هغې نه وروسته د مرید د خپل ضرب مطابق د ته منتقله کی، چا د پاره زیاته ضرورت وي، چا د پاره کمه ضرورت وي. یا مشایخ کرامو سره چې انسان تعلق رشي نسبتی بدل شو. زمونږ تاسو په دې جماعت کې به څوک پولیس والا وي، هیڅوک یې نه پېژنو چې دا پولیس وال دی، نه څوک قدر کوي، نه څوک لاره ورکوي، که اوس څه خبره وکړي د خبره نه منل کېږي. خو که تاڼې ته لاړو هلته د پولیسو وردی راواغستله او دلته راغی موږ تاسو ته یوه خبره وکړه غوږ به ورته نه سو. ولې؟ ځکه نسبت بدل شو، ځکه چې د کومه وردی وه دا د ادارې سره تعلق لري، دې ادارې احترام کېږي، داسې به د ده وردی هم احترام کېږي. چې کله ته د شیخ سره تعلق راولې، د شیخ سره د تا یو نسبت راغی، د تا یو قدر راغی، تا به مخکې قدر نه و دومره، خو چې کله د شیخ سره د تا نسبت راغی، د شیخ سره د تا تعلق راغی، د نسبت د وجې نه د الله په نسبت باندې تا هم قدرمند شي. د باطن د رشید وغستله بیات یې وکړو، اوس به هم ته قدرمان وې، چې کوم فیضات تا په شیخ باندې راځي به تا ته منتقلیږي. یا مونږ تاسو به امتحانات ورکړي وي، په دې امتحان کې ما ته سوال راشي، تا ته درشي، زه د خپل سوچ مطابق پوهې مطابق جواب ورکوم، خو زه د ځان سره دا وایي چې زما جواب صحیح دی، که صحیح نه وي ولې لیکه، د بل وایي چې زما جواب صحیح دی، د بل وایي چې ما جواب صحیح دی. خو چې کله ممتحن ته پرچه لاړه شي ورته وایي چې دا خبره تا غلطه ده، دا غلطه ده او دا غلطه ده. همدارنګې زمونږ تاسو عمل هر یو ورته وایي چې زما عمل صحیح دی. هر یو انسان دا وایي چې په ما کې تکبر نشته دی، په ما کې بغض نشته دی، په ما کې حسد نشته دی، زه شهرت نه غواړم، زه مرتبه نه غواړم، زه خو ډېر ښه سړی یم. خو چې کله مشایخ کرامو ته ورشو، مشایخ کرامو به هر یو ته وښایي چې تا دا غلطي ده او تا دا غلطي ده. دې وجې نه زما ورونو تصوف مقصد دا نه دی چې ته ښه خوبونه ووینې، تصوف مقصد دا نه دی چې په هوا باندې ګرځېږي، تصوف مقصد دا نه دی چې تا مقدمات وي یا پیسې وګټې، تصوف مقصد دا نه وي چې تا ته کرامات ظاهر شي. ګورې ځان پوه کړو، تصوف مقصد دا دی چې په دین باندې عمل زه څنګه وکړم، د رسول الله اتباع زه څنګه وکړم، اصل مقصد دا دی. تصوف مقصد دا دی چې زه ځان انسان جوړ کړم. اشرف علی تانوی رحمه الله ته به چې څوک ورتلل ورته چول ځان انسان جوړ کا، بیا ورسته خبره به ورسته کوو. تصوف دې دپاره دی چې مونږ الله راضي کو،
تصوف مقصد دا دی چې موږ د رسول الله اتباع وکړو. دې وجې نه علما کرام فرمایي چې په ټولو کې غټ کرامت دا دی، غټ کرامت دا دی چې د چا زندگی ټوله د سنت مطابق وي، په دې نه غټ کرامت نشته دی. نور د کرامات د کشفونه د اسې مباشراتي په لارې کې شیان دي مقصودي نه دي، اصل مقصود دی الله رضا ده. دې وجې نه که مونږ تاسو غواړئ چې مونږ تاسو الله راضي کو، په دین باندې عمل وکړو، باطن مو ښایسته شي، په مونږ تاسو کې اخلاص راشي، مشایخ کرامو سره تعلق راولو. دې په نسبت سره مونږ تاسو راغلي، زمونږ تاسو حضرت صاحب دامت برکاتهم العالیه اکثر بیمار وي، دا اوس نو اپریشن هم وکړو، خو بیا د خپل مریدانو باندې دومره شفیق وي، کله کله پذاب هم وي، خو دلته چې بیعت وکړي د ټولو سره ټولو وظیفې وکړي، پلانې وظیفې ته ګورئ، پلانې ته ګورئ. د مقصد هم دا دی چې د خلکو ته څه فایده ورسیږي. ملاقات به کوو، ملاقات وخت په وخت چې څومره زیات راتلای شو دومره فایده ده. که نور نشو راتلای، زمونږ حضرت صاحب په تصوف باندې کتابونه دي، د هغه مجالس ته ذکر کتابونه 3 جلدونه کې لیکل شوي دي، ترمذی شریف مسلم شریف باندې شرح لیکل شوی دی. دا د ځان سره واخلو، مطالعه کو، یا کنه پوهیږو په کلی کې مې عالم د ځان سره یوسو ادمو مریکاډونه دي چې کومه مسله بیان غواړي. زمونږ اکثر علما کرام د بیانونه څنګه وکړو، کوم کتاب نه وکړو چې په کومه موضوع باندې بیان غواړي تا ته موجود دی، چې کومه مسله ته غواړي چې زه وسو کوم په کې به تا ته موجود وي. د خځې مسائل جدا مو ریکارډ دی، حتی کې چې د پر کتاب لیکل دی، اکثر علما کرام خپل کورونه کې شروع کړي دي چې دا ځان سره واخلو. دا مقصد نه دی چې پیسې په وګټو یا څه دې به پیسې ګټل نشته دی، دې مقصد دا دی چې خلکو ته دا ورسیږي. بیا مونږ تاسو د حضرت صاحب مبارک دامت برکاتهم العالیه که صحبت نشو کولای، دا کتابونه به واخلو. اول بدی دی پر مونږ تاسو دعاګانې کوو. مخکې مونږ ویلل چې زمونږ حضرت صاحب دی پاره 15 منټه دی پر ورکو چې 3 واری آیت الکرسی 3 واری څلور کول مونږ تاسو روزانه په سوای سحر او مشام چې الله تعالی صحت ورکړي، د والدینو ته هم د تام الله حفاظت هم وکړي. او زمونږ تاسو پیدا ده چې د صحت خوي مونږ تاسو پیدا اخسته شو، چې دای بیماری زمونږ تاسو پیدا کم ده. دې وجه نه دا کتابونه د مبارکاډونه مونږ تاسو ځان سره واخلو، او چې کوم کلی کې عالمان وي هغه ته تحفه ورړو، په تحفه کې هم ورکو، او دا مونږ تاسو معمول جوړ کو. ګوره هر یو د عهد وکي چې زب په ورځ کې 1 غنټه 2 غنټه وباسم، د حضرت صاحب مبارک دامت برکاتهم العالیه مبارکاډ برات خلاصو زب هم اورم. او د زمونږ تاسو چې کومه خزې دي چې مونږ تاسو ته سهار نه تر مخامه پر لګیا دي، په دې باندې هم اورو چې څه د دین نه خبرې شي. او د چې کوم کتاب د خزې په باره کې رساله ده، دا یو ټیمر ته وباسو، جماعت کې هم او په کور کې هم مونږ تاسو د خپل خپلوان ماشومان د ټول رغونډ کو، و دې ته 10 منټه 15 منټه بیان کو، یا کم از کم 15 منټه چې بیان کو یو مسله، بیا مذاکره سره وکي، دا مسله بیان کو، حضرت صاحب دا مسله کړي، دا غبل ته بیان کی، غبل ته بیان کی، غبل ته بیان کی. دا سه زمونږ تاسو په دین کې بنور کورونه کې نورانیت راشي، زمونږ تاسو کورونه به خوشحال شي. او بل خبره دا چې زمونږ تاسو دلته مختلف ملمانه راځي، مشایخ کرام، اولیاء کرام، محدثین، مفسرین راځي. دا الله تعالی په مونږ تاسو باندې احسان کړی دی. د پرون زتلو د لری لری علاقو والا د ټولو د خواهش وي چې زمونږ د حضرت صاحب ملاقات شوی وي، زمونږ د حضرت صاحب نږدې لیدل شوی وي. دا الله تعالی مونږ تاسو په اسانه راکړی دی. په دې باندې به شکریا ادا کوو. شکریا دا ده چې د خبرو باندې عمل وکړو. زمونږ تاسو لره ځای نه ملمانه راځي، دا صرف د حضرت صاحب مبارک ملمانه ده، زمونږ تاسو ټولو ملمانه دي. زمونږ تاسو روحاني پلار دی چې پلار ته ملما راشي، د زوی ملما دی.
زمونږ طلبه کرامو ته دا اپیل دی چې مېلمه وویني هر یو قدر وکړي چې دا ما مېلمه دی، دا زما قدردان دی، ځان سره بوځي کوټې ته بوځي خدمت ورکړي. خو ګورې زمونږ حضرت صاحب مخکې هم تیر کال وفرمیل، هغه زه را نقل کوم چې دا خیرخواهي نه ده چې دلته مېلمه راشي چې یا بیعت ته راغلی یا برکت دی په بازارونو کې ګرځېږي، دلته د ختم ټیم وي او دی په روډونو باندې ګرځېږي. زمونږ د خپلو طلبانو دا اپیل دی چې مېلمه د سبق حضرت صاحب سبق چې شروع شي فوراً دلو حدیث ته راولی، چې ختم شروع شي فوراً ختم ته راولی، چې د خلک باندې لږ شفقت وشي چې دوی څه پیدا حاصله کړي چې دومره لرې ځای نه راغلي دي. دې وجې نه د دوی شفقت دا دی چې خدمت یې وکړه جومات یې راوله، ورته ووایه چې لږ وظیفه وکړه. په دې ځای کې مشایخ کرامو وظایف کړي دي، په دې کې زمونږ حضرت صاحب سره نږدې شوي د خپل پیر او د شیخ سره، په دې کې اثرات زیاتې د خپل وظایف د شر نه بیا اعاده وکړه، لږ را یادې کړه رضاوت یې کړه. او بل د عوامو نه چې الله تعالی په موږ او تاسو باندې نعمت کړی دی چې زمونږ او تاسو د خپل زړونه غټ کو، دې خلکو مېلمنو خدمت وکړو. دا د الله مېلمانه دي، د رسول الله مېلمانه دي. ما مخکې درته و چې دلته څوک سودا ته نه راځي، ګا د دنیا کارونو ته نه راځي، اصل مقصد د الله رضا ده، د رسول الله اتباع ده. زمونږ د حضرت صاحب په مناسبت سره راځي. دې وجې نه عوامو ته چې څومره امدادي کېږي، که لارې ښودل وي یا د سهولت وال وي یا د کورونو کې د ځای وي، هر یو امید دا وګڼي چې دا زما مېلمه دی. دې وجې نه که موږ او تاسو نه ناشکري وشوه، الله تعالی د زمونږ او تاسو نه د نعمت وانخلي، الله تعالی د داسې ورځ نه راولي. خو که موږ او تاسو عمل بدل کو بیا الله تعالی جزا هم بدلوي. دې وجې نه دا مېلمانه راځي، دا ټول قدردان دي او هر یو موږ او تاسو ته پکار دی چې دا وکړو. خو زمونږ او تاسو هر یو مېلمه چې راځي دې ته به دا وصیت کوو، زمونږ د حضرت صاحب دپاره به دعاګانې کوو چې الله تعالی د دوی والدین دوی ته صحت ورکړي. الله تعالی د موږ او تاسو ته په دې باندې صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین.